ځکه چې الله ته دې په غاړه بند دی نو هغه کار موږ له ولې پکار دی داسې کار وکړه چې یا دا دنده پرېږده او یا زموږ سره کلي ته غاړه کېږده اویسه څنګه چلې یار هغه هلکان دې نن لېږلي دي که نه سهار وختي مې لېږلي نیکه اوس بېکاره مې ایستې او ښځه بیا خو دې کار کړی دی مړه چې لېږلي دي نو یاره ډېر وګرځېدم چېرته کې کار ګورم او نشته دی کارونه یاره داسې مخکې ځمه که چېرته کار میلاو شي ګورې چېرته کار خو به درته نه معلوم یاره ډېر وګرځېدم مې که چېرته د ګاڼو سیزن دی او ګاڼۍ چې څوک کوي او کس وسلیږي مزدور نو چې کار وسه وکړم یاره رور مې دی خفه کېږي به نه خو ته خو ماته د کار پرزه نه ښکاري خو دا راته ووایه چې څه کار کولی شي دا خو هم دا مغربۍ داسې تور کړی دی ګنې هر کار کولی شو په والله هېڅ هم نشته کارونه چې مړه په سمې وراچی کومه کارونه یار غرم د لکنلی شم رورې خو چې پیسې پکې بس بیا خو صحیح ده دلته زموږ په دې کلي کې یو خان دی او د هغه سره دنیا خلک لګي کارونه کوي تا به هم پکې چېرته یو ځای کې ورپکې کړو زه چې ورشو راځه الله دې خوشحاله که یار حاجي السلام علیکم وعلیکم السلام بخیر اوسئ. خان جي دا سړی مې راوستو کار روزګار یې نشته دی او د خدای تعالی عجزه دی نو ما یې که د ده دپاره درڅه څه کار وي نو چې په کار یې ولګوم او مړه کارونه ډېر په کار روزګار به یې ولګو خو چې څه کار کولی شي مو که نه یاره خان جي تپوس خو به تاسو په خپله وکئ خو ده چې ما ته کمې خبرې کړې نو دا ډېر سوخ شوی دی هر څه دله کوي راځه کښېنه دلته لکه کښېنې راځئ لکه بیخي بې وسه یې یاره خاندې بیخي د هېڅ درک را سره نه لګي ما یې که کارم ولګولی ډېر مې بخښلي کارونه خو زما سره شته اشنا خو چې ته به وکړې او که نه یاره یاره خانجي غر ته دله خېږم او کوزېږم خو چې پیسې رانه راکوي ګوره کار داسې دی که نه چې زما سره 15-20 کسان په روزګار دي خو بس سار بوځي او سوال به خلکو ته کې زما سره دا سوالګري ټچ دي صحیح ده زموږ ځان نه یو ګروپ دی تا له به زه 30-40 هزار روپۍ میاشت درکوم که په دغې را سره کار کې خو کار به را سره په ایماندارۍ باندې کې چې څه د ورځې کې غونډې به ماله راوړي په دې ټیبل به یې راتږدي او تا له به زه 30-40 هزار روپۍ میاشت درکوم نو که دغه دې خوښوي نو یا بسم الله یاره خانجي الله دې تاسو خوشحاله کړي تاسو په ما باندې ازمېښت وکړئ که نو ویې بنې چې زه دله څنګه پیسې راغونډوم هلکانو دې بوځئ لږې ټرین کوي او بس په سبا دې کار ته وباسه ټیک شو صحیح ده او پاسه ځه به زه دوی باندې لږ پوهې را پوهې کړي او بس زموږ سره په کار ولګېدي صحیح ده ورشئ ځه هغه سیټ دی پوهې را پوهې کړئ لالا الله په نوم یو 50 روپۍ راکړه سمې مې دې پورې راځه ګوله کېنه کټ ته چای به هم دله راوړم پراټه به هم دله راوړم که انډه دې طبیعت مني انډه به هم دله پخه کړم او اوبه خورې موړ به شي نو په پیسو څه کوې الله دې خوشحاله کړه یاره بس پیسې راله راکړه چې زما دونه ټایم راسه نشته د خدای تعالی مسلمانه ته خو روغ جوړ یې الله دله ښه صحت درکړی ښې خپې درکړي لاس دې شته دی غوږونه دې شته سترګې دې شته نو ته سوال ولې کوې کار نشم کولی د ګردو بیمار یم او بس د مجبورۍ نه د الله هر انسان وساتي که راکې راله نو راکړه چې ایسته ځمه ګوله د دې چلو کا پیسې واله خو سوال مه کوه ټیک ته ښه خبره نه ده که نه چې سوال کې نو د الله نه کوه ښه د انسان نه مه کوه الله دې خوشحاله کړه یار مهرباني وایا ها 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 انشاءالله درځم به ښه څه نو د الله په نامه څه پیسې راکړه څه د اوسه کېږي مړه یاره ماشاءالله د باډۍ نه خو داسې یې زما په شانتې درنه درې جوړېږي اورې په معذور دا 10 روپۍ واله خو دوا کوه ښه زه هم دغه شل هم پسې راکړې
ترې دې خولې ته وګوره دا ډېره په سخته ګټلی کېږي خو دا 10 روپۍ مې د الله په نامه درکړي او دا ډېر شی دي ښه خدای ته مې توبې د سوالګرو نم بدماشان جوړ شي په بدماشۍ درنه دي ها مړه یو سوالګر راغلی او پیسې یې غوښتې نه بدماشي خو مې ورته ونه کړه خو 10 روپۍ مې ورکړو هغه وې 20 روپۍ نورې نو ما ورته دې خولې ته دې وګوره مې دا په سخته ګټلی کېږي یا خدای پاکه ولې نو په مې کار نه کوي یو 10 روپۍ د الله په نامه راکړه دا خو ستاسو له ټولو خپې کار نه کوي اوس یو راغلی 10 روپۍ مې ولا ورکړې 10 روپۍ راکړه بس کومه ورېږه یاره خدای ته مې توبه یو بل لاله یار یو 100 وسه نورې راکړه که نه بس ته تنګول مه کوه دا 100 وسه راکړه تنګول مه کوه خدای ته وګوره موږ ستاسو د دغه نه یېرېږو ازار ونه کوي خو بس په دغې دوا کوئ ځئ په 10 روپو باندې به څوک دوا کوي بیا بس الله دې موږ له نور راکړي نورې به درکړو واه غونډې ستا راکړي نن والله چې لالا پیسې د اوسه کېږي راکړه د الله په نامه یاره موږ ځان له اوس راوتي پوه شي او ګرو زره خبره 15 شپږ پیسې مو کتلې پوه شي روپۍ هم خرڅ نه دی شوی او ته خو ځوان جان سړی په کاردار چې خبره تم یو ګاډی ولګې خو مې ځان له مزدوري کې زه ماړه ورک شه یاره ستا هم کار نشته دی بس سار کې را خبره په دې د غوبل باندې واورو یاره چې دا څنګه سي مراله راکوه خو خلک خو داسې نه کوي که نه نو دونه دغه بېعزتي سړي له نه ورکوي زه په خپله باندې د ګردو بیمار یم ګنې دا زما خوښه خو نه ده چې زه ستا نه سوال وکړم کار سړی ښه ښکاري کار کوه زه هم دا بیمار یم دا وګوره ګرده کې مسله ده زه هم دی پکې کار کوه کار هلته کومه ګاډۍ ورسره ولاړه ده او دا کینوان به راچې او بس ته به خرڅې ستا د مشورې ډېره شکریه یار لاړم زه یاره په مخه رڼا شه بس څه کې یاره والله چې یاره خبره دې کسان خلکو څه به څه وې موږ ځان له راوتي وو یاره بس مزدوري نشته دی کوسه په کوسه ګرځو وره خبره سوالګري په تېرې راشي ورورې د الله په نامه راکړه څه راکړه پیسې دې اوسه ته خو ځوان جانله کې پکار چې تاسو کاروبار کولی خپل کار مار دی کولی تاسو ماړه په دې په باندې مزدور یم دا د چا غوښه خوري زمونږ هم نه ده خوښه چې سوال وکړو خو څه وکړو کار نه شو کولی رواني اوس یاره کسانو خو نن ناوخته نه کړو یاره بس را روان به نه کا او که نه یاره دا خو د چوټۍ ټیم دی یاره اوس به راورسي دغه دې سړي راغلی وعلیکم السلام راغلی لکه سم کړي بس دې ټیبل دې کېنوه یار لکه ماشاءالله سړی خو نه وی دی خو یاره کار یې پرې ښه کړی دی ښه ماشاءالله دې خو پوره شروعات یې کړی ښه او اشنا ستا ګورې پراګرس نشته هغه دا تا څه کړي دي مړه ته خو زوړ کس یې مړه نیک الله به خیر کړي خو زه نن داسې علاقې ته تللی وم چې هلته ټول چړوسان او شومان خلک وو هغې صاحب بس حساب کتاب یې برابر کا او پیسې کېږي ټیک ده ټیک دی او دیکھا نن خو دې نوی د کار هم کړی مې چې 500 روپۍ ولا ورکړو انعام لپاره ورکه ولا مړه ته پوه شو حساب کتاب پوه شو ورکه ولا دا وایي کې داستا انعام دی مزې کوه مزې ګرده ده السلام علیکم السلام علیکم حاجي صاحب خیر څنګه را پیښه وکړه یار حاجي صاحب د کلي د خلکو راولېږه دمه ها وایي هغه سمع الله دې د سوالګرو ته داسې کار ویلی دی سمه دیاړي ته جوړه کړې ده ها نو په تاسو پسې رالم ما که تاسو را سره ورشئ چې نصیحت ورته وکړو یاره خبرې خو د ماشاءالله ډېرې ښکلې وکړې او دا خو تاسو یو جهاد کوئ ماشاءالله دا خو د ثواب کار دی په دې کې خو ټایم ضایع کول نه دي پکار بس زه کور ته ورځم او واپس روزم داسې پسې دا خو ثواب کار دی په دې کې خو ځان پکې دغه وکړو نو ښه به بس یو منټ ماته ودرېږي زه په منډه وځم او زه پسې صحیح ده صحیح خانجي هغه مسافر دی راغلی د برکلي هغه او وجي صاحب مو سره د ویل د سمیلاوي ګورا او راوي غواړم رای ولا ورشه 200 یا
راځئ حاجي صاحب کښېنئ راځئ. السلام علیکم. پیسه نه نه سم کېنه حاجي صاحب تاسو څنګه یې ښه الحمدلله ستاسو دعا ده. حاجي صاحب خبر نه شي خو موږ تاسو له یوې خبرې له راغلي یو. څه خبره ده وایه قربان. ستاسو څه کسان دي حاجي صاحب په دې کلي علاقو کې ګرځي سوال کوي. یار وړه دا تاسو ته غلط فهمي شوې ده. زه خو دا سیز نه کوم. حاجي صاحب د دې خبرې دا سړی ګوار په خپله به تاسو ته ووایي. حاجي صاحب زه بله ورځ په روډ ولاړم او دقسې یو کړشپخول یې رالی. قسم دی چې ځوانۍ ته هم خفه شوم او داسې دغې راته کو خو بیا ما ورته ویم ته یې د چا څوک ما ډایرکټ د دې مټ نه راونیوم زه په تا کمپلین کوم خو هغه سوالونه منتونه کول ستاسو نوم یې راته وښود. ګوره داسې خبره ده مونږ خو په خپله کاروباریان خلک یو. مونږ خو خپل کاروبار کوو. دا څیزونه مونږ نه کوو. حاجي صاحب موږ تاسو له لکه په جرګه راغلي یو داسې نه که نه نو اوس تاسو خپل هم سوچ وکئ والله چاته وی کار نه کوي. هر سړي ورور دغه د سوال دا لار اختیار کړې ده. لکه تاسو خپله سوچ وکئ دا تاسو خپل ضمیر دونه نه ملامته کوئ چې یعنې کې موږ دا کم کار کوو نو لکه دې کم میسج دی روان کول ته نو الله ته هم غاړه بنده ده. والله که سبا راپسې دا کومه بچوله چې ته لګې او کم رزه ګټې نو سبا راپسې دوی یو له په دعا نه کوي نو الله ته دې هم غاړه بنده ده او دا کار ډېر سپک کار دی والله او هغه جان کې به الله ته مخ تورې. حاجي صاحب لکه دا کار والله ډېر سپک کار دی او موږ خو په تاسو خفه کېږو. سبا بېګا مرګ دی الله ته به زموږ حاضري کېږي نو موږ وایو چې دومره چې کم سے کم لکه دا کار تاسو پرېږدئ ولې چې را روان والله دا کم نسل چې په هغې دا ډېر بوره اثر پرېوځي نو تاسو خپله باندې هم خیر سوچ وکړئ چې دا کار مثال ښه دی یا نه دی ښه ځکه چې الله ته دې پرې غاړه بند دی نو هغه کار موږ له ولې پکار دی. الحمدلله موږ مسلمانان یو دا کار زموږ څه نه ښایي ښه په مټو باندې روغ یې په خپو باندې روغ یې الحمدلله ځانه څه ګاډۍ ولګوئ یا مثال څه بل وړوکی کار روان کوي بیا 2 روپۍ خو به حلالې ګټئ که نه بچوله نو زموږ خو دغه نصیحت دی باقي خبره به ته مسافر وکړو مسافر ته ورته څه ووایي. بس یار حاجي صاحب زموږ په دې معاشره کې خو ډېر مجبوره خلک شته خو داسې کار دی چې موږ دې خلکو مجبوره کړو او بار بار راله موږ ته دروازې وټکولې تنګ شو په تا پسې راځو. داسې کار وکړه چې یا دا دنده پرېږده او یا زموږ سره کلیک ته غاړه کېده. 2 خبرې دي ستاسو او بس حاجي صاحب دغه خبره وه چې درته مې وکړه زه چې ځو حاجي صاحب. یاره دې سړو خو څه ډېر زیاتې خبرې ونه کړې یاره. یاره نه که زه خو هم ډېر مال جمع کوم بس که د کار به پرېږدو او بله څه دنده به شروع کړو. یاره ستا دا خبره نه خوښه ده دا کاروبار په دې باندې سوچ کوو دا به پرېږدو. یاره نه که د ګناه کار دی بس پرېږدو. خوښه مې ده ښه